نو زما پیغله نو په خاوره کې پراته ده، زه پرې څه وکړمه؟ ته وایې ګرانه ده، زه دا خبره کوم چې په سبا دپاره زما بچی خو مړ شو، د خاورو کوزه شو، خو بل بچی مړ نه شي. دماغ چې دی کوټي کوټي شوی وي، په چوري چوري تللی. جس پتا ته منچس ته چې ور ورسېدم، زما بچی په کټ کې پراته و، په ما باندې غږ راغلی، بګلور دی د ستړ له سن نه راولې ده. زه چې ورسېدم بچی مې په اینو رنګ رنګ پروت و، ساه پکې نه وه، مړه وه. بجلۍ یې راښکلې وه، اینې تیز کړې وه، ځمکې ته ګوزارلې وه، مړه وه. د سختو بچیو د غریبۍ کې ما راغټې ده. په شپږم کې سبق مې ویله، د 14 کالو جینۍ د خاورو ته مې په خپل لاس مې کفن دفن ډېره ګرانه ده، الله دې چاته نه ښایي. 15 ورځې وړاندې مسکان 14 کلن هغه ماشومه دې بجلۍ ونیوه، لاندې ولیده، په حق ورسېده. ویلې کېږي چې مازغه یم خراب شوي و، بلکل تار تار شوي و. یاره ډېره زیاته ګرانه ده. د وابډا غفلت له کبله 2 ماشومانه د دې هسپتال د دې نرس د دې هاسټل لیچت نه ولیده او په حق ورسېده. وابډا والا دا ایم ایس کار دی، ایم ایس د وابډا والا رانیولې وې چې دا راونیولې چې دا مزي اخوا کې دی اخوا کوله. ایم ایس چې دی بره نه زور نشته، نو وابډا والا ناراضي. دا پورې منډې به کېږي، پورې د میاندو زړه سورې کوي، پورې د خلکو کورونه ورانوي. کله چې ښه ډېر شي نو د دوی خو پروا نه شي، دوی خو د چا تپوس نه کوي. دې تار له کبله دغه ماشومه لاړه. زما ګزارش دی دا تیمرګري چې کوم ډي ایچ کو هاسپیټل د هغې ایم ایس ډي ایم ایس ته چې پیل پور تاسو دا تارونه درې کړي. 2 ماشومان خو په حق ورسېده، د دیر نور ماشومان محفوظ کړي. او هغه خو اساسي نوم د دې نه لاړه د خاورونه او د جنت مرغۍ و. خو دا دی چې دا شی ډېر غلط ځای کې باندې دی، اصلي سبل دا چې مونږ کله دا ماشومه دغه شوه، ما دا شټر لاښکته کوو دوکاندار دې ټرانسفارمر یو اواز وکړو. چې اواز وکړو ما دې ټرانسفارمر ته خیال و چې کله د ماشومه ما ولده چې لاندې را پرېوته، نو مونږ په دې جالونو باندې 45 کسانو راودانګله. دا ماشومه مونږ هسپتال ته یوړه. ساه پکې وه، ساه پکې وه. د هغه د پورې پکې ساه وه چې د ایمرجنسي پرې کله مونږ انټر کړل، نو بیا د هغه ځای نه پس بیا د موشن خراب شو. بل بچی دي بل بچی ده بل بچی نه دی نه څه خبر عمل نه کوي. بس تان سو راګرځي ګرمه کې زو راځو ورته وایي چې دغه دا تارونه سیټه کوي، سیټه کوي، نه سیټه کوي. ها ولې نه سیټه کوي قربان؟ پته نه لګي نو. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو پوینټ سره جی عطا رحمان تاسو سره کلی وی لوړ دیر تیمارګره ډي ایچ کو هاسپیټل کې موجود یم جی. دا نرسنګ هاسټل دی په ډي ایچ کو هاسپیټل کې. د هغې زه په چت باندې ولاړ یم. دلته لا تعداده نرسي په دې هاسپیټل کې، د هغې سره ماشومان یې واړه زاګۍ. د نن یو 15 ورځې وړاندې یو کلاس 4 عرفان الله وایي د هغې یوه لورکۍ وه مسکان 14 کلن وه، دلته راغلې وه او دغه مخامخ تارونې وه او لاندې ولیده، په مزغو ولګېده، په حق ورسېده. نن 15مه ورځ ده. د هغې دعا له موږ نن رالو. په هغه سپاټ کې موجود یم، په کم کې چې مسکان دغه مخامخ ځینه ولیده او په سر ولیده، په حق ورسېده. دا دویم مړی شو جي. د نن یو 15 کاله وړاندې یو ماشوم د دې ځینه ولیدو، په حق ورسېدو. بیا د یو غریب د یو کلاس 4 چې په دې هسپتال کې کلاس 4 دی، د هغې یوه لور د دې ځینه ولیدې، تار ونیو لاندې ولګېده. دا دویم مړی شو جي. ډېر غریبانان دي په پردي کوټه کې اوسېږي. او عرفان بھائی چې کوم دی دا منټلی ډسټرب دی، یعنې ذهني توازن هم د دې ټیک نه دی. یو مزغو ډاکټر نه علاج هم کوي. دا غم چې پرې راغی نور هم اکه پکه شو. دا په سختو کې راغړ بچی رانندغه تار یوړو او لاړو، په حق ورسېدو. عرفان بھائی څنګه ورور؟ صحت دې ښه دی؟
ستاسو حوصله افزایي له موږ رالو دا د رب داړه ښه وه او راله نو دا راته ووایي چې ستاسو دا لورکۍ چې کومه دا څو کاله وه؟ دا 13 کاله جی 14 کاله وه. یس سر سبق پې ویلو؟ شپږم سر سبق. ښه دا دې مخامخ تار ونیوه؟ دا دې سر دا تاسو دا 11000 ولټ سر او څومره فاصله خو ستاسو مخکې ده سر. ښه او دا خو سم سر نه راځي که نه خو زموږ دا نور پکې تور سري پاتې کېږي او سبا لا دوی د دوی بچی زموږ بچی دا یو بچی دی که نه بلکل دا دویم زموږ شو که نه او دا خو ماشوم هم نو 14 کالو تاسو اندازه لې او غټه ښځه ده که نه ماشوم چې خو هغه چې وړوکی ماشوم یې ولیکي چې هغه چې زه ماشوم دی ولید پوه نه شم نو غټه ماشوم و او بله خبره چې دا ده چې دا 11000 ولټ دی او دا خو ټرانسفارمر دی تاسو وینئ که نه او ټول نه هم خبره دا ده چې دا نرسنګ هاسټل دی او په دې کې دا ټول فیمیل غریبانان پاتې کېږي د ټولو سره ماشومان دي چې د ګوره اوس لاندې سکول نه راغی راوخوتو نو سبا له دا بلم کېدی شي بلم کېدی شي زما لور خو هسې هم لاړه خاورو سره او خو جنتي مرغۍ وه په هغې باندې خوشحاله یم خفه نه یم خو دا سخته باندې او بیا دا دونه بې غورۍ په وجه باندې چې تاسو خو یې اندازه واخېسته ستاسو د مخکې د یو خو هغې چې سړی وایي چې دا کار دی چې یو د لیدو هغې چې خو تاسو ولاړ یو ستاسو د مخکې زه خو لا راختلی هم نه ومې دا 11000 ولټ سر نو سبا دا بچی هم زما بچی دا هم نیوی شي نو مهرباني به دا وکړئ شي دا درخواست دی چې دا لرې کړی شي او دویم مېړه په دې باندې خفه شو چې چا اړو چا په هغه باندې اړو تپوس د مسکان مور راسه په څنګ کې ولاړه د هغې سره مې 2 خبرې کومه زړه یې د کتو دی والله بچي ډېر په سختو کې راغټېږي زما کیمرامین صاحب تاسو هغه دا اوس هم ماشومان لري ولاړ دی تاسو کتی شئ جي دغه ماشومان په دې د نرسو چې کوم بچي دا اوس هم ولاړ دی جي او دا پکې یو داسې غریبه خاندان نه دا لورکۍ لاړه چې د دوی خپل د سر سوری هم نشته دی کور یې نشته جي سر سوری وی نو دلته به نه اوسېدی نن به مسکان ژوندی وی خو بس سخت پې تېرېږي په بو دا راته ووایې ستاسو حوصلې له موږ رالو الله دې خوشحاله کړه او غم دې ډېر زیات دروند دی موږ خو درنه اخیستی نه شو خو موږ دې حوصلې راله څه ویل غواړې د قوم بچو ته نور بچو ته دا غواړم الله مې خوشحالي کړه تاسو راغلئ زما تپوس یې وکړو په دې ځای کې زه په دې هسټل کې اوسېږم زما بچی دې ځای کې بجلۍ ونیوله 11000 ور بجلۍ ونیوله د چت نه ښکته ونیوله بیا ګزار یې کړو مړ شو زما د واله چې د هسپتاله خلک راغلې چا داسې ونه چې ستا د بچی چې د چت نه راووت د بجلۍ ونیوله چې زموږ ستا تپوس وکړو او دا والا ته ووایو یا بل څه دغه وکړو هېچا څه ونه ویله زما تپوس چې د چا ونه کړله زه په دې هسټل کې زه غریبه ښځه یم زه په دې هسټل کې اوسېږم دغه ته یوه وړوکی کچن راکړی په هغه کچن کې زه اوسېږم ما له چې کمرې کوارټرې نه دي راکړي دي وړوکی کچن کې اوسېږم نه پکې بجلي وه نه پکې اوبه وه نه پکې دیوال هېڅ هم نه وه نه پکې واشوم وه زه ولګېدم په خپله مې پکې هغه کچن هغه داړه ماته مې کړله بیا ولګېدم بورډونه بجلي کنیشن مې پکې وکړله باتروم مې جوړ کړله دیوالونه مې وکړله د یو د بل نه روپۍ مې راقرضې کړله د خلکو قرضې راباندې دي قرضې مې وکړله دغه جګې مې جوړ کړو مخکې پر دې کوټه کې اوسېدم هغه کوټه راباندې بش مات شو راماته شو زه دې کوارټر دلته رالم دې ویلې مې ستا مې ویله چې ماله کوارټر وګوره دې ویل چې دلته کوارټر نه دي خالي دا کچن ته راځې خو زما مجبوري خو ما خو دې کچن ته ځکه راغلم چې زما مجبوري وه که زما مجبوري نه په دې کچن کې ما څه کوله که زه دلته نه وه هغه دې کوارټر زما بچی به نه مړ کېده نه زما پېغله نه په خاوره کې پراته ده زه مې څه وکړمه ته وایي ګرانه ده زه دا خبره کوم چې په سبا دپاره زما بچی خو مړ شو د خاورو نه کوزه شو خو بل بچی یې مړ نه شي دې ځای کې مسافر خلک اوسېږي خپل بچو سره زه خو دلته نه راخې زما بچی چې پوره راغلی الله پاک دې ځای کې لیکلی و خو زه بې دلته نه ورغلی زما دا زړه و چې زما د بچی نه ومړ شو خو زما مجبوري وه د غربي د لاسه دلته راغلی مکه مجبوري مې وه زما غص کېده زما دغه کېده زه په خپل کور کې بې ناسته وم زه بې دلته ولې راتلم په خپلو بچو زما بچی د سختو بچي و د غریبۍ کې ما راغټېده په شپږم کې سبق مې ویله 14 کالو جنۍ د خاورو ته مې په خپل لاس مې کفن دفن ډېره ګناه ده الله دې چاته نه ښیي دلته چې د نورو خویندې اوسېږي زه وایم چې دا داسې اپیل لس تاسو ته چې تاسو راغلی د مې خوشحالي کړه دا مزې چې د اخوا کې دا لرې کې دلته نور خلک دي زما زړه سوری شي د نورو خلکو زړه سوری نه شي پاتې چې خبره زما دي خپل دغه ته د هسپتال کسان ته دا د خفګان ده چې تو زما تپوس یې ونه کړه زما د بچي تپوس یې ونه کړه زما د بچي دپاره دوه اواز یې چاته نه کړه ډېره زیاته خبره دا راته ووایه دغه 14 کلن مسکان خرابه شوې وه چې لاندې لیدلې وه لاندې دی چې د بجلۍ اوچت کړی دی زما وروره بیا داسې اوچت کړی دی بره بیا لاندې ځمکې ته ایښتی دی د دې دا دماغ چې دی پوټي پوټي شوي وي
چوري چوري تللی نه زه پتا ته منچې ته چې ور ورسېدم زما بچې په کټ کې پراته وو په ما باندې غږ راغلی بجلور دی د ستړ له سن نه راولېده زه چې ورسېدم بچې مې په اینو رنګ رنګ پروت وو سا پکې نه وه مړه وه بجلۍ راښکلې وه اینې تیز کړې وه ځمکې ته ګوزارلې وه مړه وه ما ورته ویلې چې زما د بچې که ژوندی د مور سخت ډېر ګران دی ما ورته ویل چې زما د بچې که ژوندی یې خلک ما ته ووایي چې زه پېښور ته ورسوم ما ته ووایې که څه وایي هغه به زه کوم ځان به خلاص کړم د خپلې بچې علاج به وکړم دوی راته وویل چې بیبي وایي داسې چل ستا بچې مړ دی دې کیسه نشته ځان یې وایي ته په لاس کې راکړی وي دا یې بوځه دقه راته ویلي دي ته کارونه به یې څه کوله کور کې کور کې راسه کارونه به کوله دا مدرسې ته به لاړه په سهار په 9 بجې سکول ته به تلې پیاده به تلې دا هغه های سکول دی هغه ډېر سر کې دی زما وس نه کېده چې ما ګاډي کرایه ورته کړې وه چې په ګاډي کې خپل بچې مې دی پیاده لاړې پیاده راغلې په دې سخته ګرمي کې پیاده مې لاړه او بیا پیاده بېرته کور ته راغلم مورو داسې ستړي شو داسې ګرمي داسې خوله نه راووتو سمه زرې زرې شو خونه مې اور وخته داسې خولې شلقېدې پیاده لاړه پیاده را ډېر سر کې د های سکول د هغې کې سبق یې په شپږم کې وه زما وس نه کې زما وس کېده ما خپل بچي لږ سوزوکي نیولې وه ځکه چې سوزوکي خو 3000 روپۍ زما نه غوښته زما وس مې بچو ته مې چې 3000 روپۍ زه سوزوکي له ورکړم خورې سکې بیسې ما پیاده لاړ شي پیاده به تلې پیاده به راتلې چې راغله په 3:30 بجې مدرسې ته بیا په 5 بجې مدرسې نه به راتله کور کې به صحیح کارونه به کوله هېڅ خبره د لور مثال د مور ملګری دی پوه شوې زه وایم چې زما بچی نه دی بل زما مور مې دی زما باندې اسمان تندر راغورځېدلی په بل چا باندې چې د رنګونه غورځېږي زه په زړه باندې سوری شوم بل څوک په زړه باندې سوری نه شي دا خو ماموریانو ته څه ویل غواړې چې کوم بچیان دلته راخېږي هغو ته څه ویل غواړې هغو ته دا والغه وایم چې خپل بچو چې دی که نه د خپل بچو دي د چتونو ته دې نه پرېږدي خپل بچي چې دی بجلي خواته دې نه پرېږدي د خپل بچو دې حفاظت وکړي د خپل بچو دې پام وکړي ځکه چې د غم سر ډېر ګران دی خپل بچي دې په لاس کې دې راونیسي زما خو داسې بچی وه چې ما ورته چې کېنه کېناسته چې پاسه پاسېده بس دغه ورځ باندې الله پاک چې د پوره یې راوسې سیده راوخته دې ځای ته راوخته په نقله وړکې وه ما چې نقله خو وړکې نه وه غټه پېغله ښځه زما نه غټه وه دغه هسپتال عملیې ته ایم ایس ته ډي ایم ایس ته څه ویل غواړې د کوم بچي دی دا تاورونه ډېر رانږدې دي که نه دا دویم مړی شو یو 15 کاله وړاندې یو ماشوم ولیدو اوس څلور ولیده هلک مړه شوی دی په دغه ځای کې باندې مړ شوی په کم ځای کې باندې زما د ماشوم مړ شوی دی بجلۍ نیولی دی ښکته لاندې ګوزارلی د هغې سر یې چاودلی مغزه یې چاودلی مړه شوی دی دلته چې دی یوه باجي اوسېږي د هغې زوی یې نیولی و دغه ته ماشوم دی ریولی دا سر یې نشان دی لاس یې سوځېدلی و دې چت ته راچولی و هغه خدای بچ کړه بیا په روز کال ته شترالۍ مور ودته راکړالې بجې هغې مور راغلی و هغه دې ځای کې په دې جامې انځله و دته خوروله ایسته هغې چې دی راواچوله لاس یې مات شو هغه خدای دې بچې کړه نو دې باجنګانو ولګېده د ایم ایس ته درخواست ولیکله چې دغه شان زموږ ته دته مسله ده مونږ جمع دی یخني دی مونږ چې دی لاندې کپړې خورو کو نه وچېږي لاندې جګې نشته پاس د چتونو باندې کپړې خورو دته مزې دی دغه شان د مور مې د مرګ نه بچ شو تاسو دا درخواست چې بابډه والا ته ووایي چې د مزې دې ځای کې نه لرې کړي دوی چې دی هغه ایبغه دغه درخواست باندې ایم ایس چې دی عمل نه دی کړی نه وابدا ولا راغلی دا مزې اخوا کړي نه دی اخوا کړي یو کال پوره شو په اوس کال جمع کې هغه ښځه نیولې دا مړی به تر څو پورې کېږي بابو دا مړی به داسې به کېږي دا ایم ایس چې دی دا هغه ورې نه کوي دې وابډه والا دا ایم ایس کار دی ایم ایس د وابډه والا رانیولې وي چې دا راونیولې چې دا مزې اخوا کوي دی اخوا کوله ایم ایس چې دی بره نه زور نشته نو وابډه والا ناراضي دا پورې مړی به کېږي پورې د میاندو زړه سورې کوي پورې د خلکو کورونه ورانوي کله چې ښه ډېر شي نو د دوی خو پروا نه شي دوی خو د چا تپوس نه کوي بس الله یې تاسو له صبر درکړي بابا اوس تاسو اواز به دنیا ته کېښودو دا وخت ډېر پښتانه تاسو ګوري خو بس یو میسج پکې ولس ته کېږي چې دلته تاسو ماشومان مه راخجوئ که نور دې بدله صحیح دغه د خپل میاندو ته زما دا درخواست چې خپل بچي دې بره نه راپرېږدي ځکه چې دته خو مرګ تیار ښاوستلی شوی دی دا خو مرګ دی ټیک شو دا خو ښکاره مرګ ده ځکه چې ته د مزې ښکته پراتې تاسو په خپله ولې د کوزه مزې پرتې دا ښکاره مرګ دی زه یې خواله وشه ما یې وژنم ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره مهرباني د بابو خبرې تاسو ما کېښودې خو قدرمن دلته د یو ماشوم دی غالبا دلته د نرسې ته څه ماشوم دی ته راشه که نه دی خوا ستاسو نوم دی زار دام زما په خیال بجلۍ ونیولی خو الله پاک بچ کړی ستاسو نوم دی زار زما ابصار افساره ته د کوم ځي زه د میدان ته د میدان او دلته امیزه اوسېږي یا نرسه دلته جی سر ښه ښه دا راته ووایه ته کله بجلۍ نیولی وي دلته زه ام ایس اف کې ختمېدو ښه ښه او دغه تار نیولی وي او منځني د میزني نیولی نو تا هلته څه کوله ما ته مانجه شو کوله مانجه دې شو کوله جبې ونیوي
او بچي وي او دلته ماشومان ډېر راخیږي جی ښه کومه سترګې راغلې دای ودا دا کږه شوې ده کږه شوه نه لږه خوږ شوه خلک خوشي کیمرمن صاحب دا والی کنه جی نو دلته ډېر ماشومان نه خېجلو به کوي جی اوس نه راځي دا ګټ تاله کوي اوس نه راخېږي اوس تاله کوي کنه جی ځکه چې دوه ماشومان مړه شو کنه جی نو هسپتال عملي ته څه ویل غواړي د تارونو وېدرې کوي کنه جی خو بس په خبر عمل نه کوي بس تارونه څو راګرځي ګرمۍ کې ځو راځو ورته وایو چې دغه دا تارونه سیټه کوي سیټه کوي او نه سیټه کوي ښه ولې نه سیټه کوي قربان پته نه لګي نو ښه زه خرج ته بچي خو بیا خیال کوم راخېږه ښه جی ټیک شو تارونو تاسو وکړه کنه جی دلته ماشومان نه خېږي د بادامو دغه مانجې دا وګوره دا م الله پاک بچ کړی دی سوچ وکړه دا واړه ماشومان نه خېږي دلته بره او بھائی دا تارونه ته نږدې دي گزارش کوم هسپتال عملي ده چې دا تارونه پلپوخ درې کوي دا مکمل درې کوي ښه دا راته ووایه عرفان بھائی د موبایل نمبر هم راته ووایه ځکه ستاسو ډېره زیاته غریبي ده نو د موبایل نمبر هم شریک کړئ پښتانه هم درسره ودرېږي بل ستاسو دا आवाज هم د ډېر لرې پورې کېښود وایه راته جي 0344 98 190 یو ځل بیا وایه 0344 98 189 ټیک شو ډېره مهرباني ډېر شکریه د دې نه خو دوه ماشومان ولید او په حق ورسېده په نور خیال کوئ چې نور ماشومان زموږ بچي دا اوس هم دا ماشومان د پاسه ګرځي په دې چت باندې ګرځي ایو چېره ما مانجه درګولم زه یې ونیوم نو ښه د الله پاک هغه بچ کو زما د هسپتال عملیت هم ګزارش دی خاص کر بیا وابدا چې کوم ډپارټمنټ هغه ته هم زما گزارش دی چې بھائی دا تارونه تاسو سیټه کړئ زموږ د قام بچي مري دا په سختو کې راغټ په غریبۍ کې بچي څونه په سختو راغټېږي دې تار لګه بله دغه ماشوم لاړه زما گزارش دی دا دې مرګري چې کوم ډي ایچ کو هاسپټل د هغې ایم ایس ډي ایم ایس ته چې پلپور تاسو دا تارونه درې کړئ دوه ماشومان خو حق ورسېده د دېر نور ماشومان محفوظ کړئ خپل کوربات او ارمان له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان